دغه 100 کالو مو 1000 کالو تاریخ وخوړلو. افغانان یو څو کلونو لپاره اماني او بچي ثقو په نوم باندې مشهور شول. دغه ته کافر او دا دې ته کافر. بیا لږ راتېر شولو، ظاهرشاه او داود خان ترمنځ شو، دا دې ته کافر هغه دې ته کافر وه. خلقي او پرچمي شول، خلقي ته پرچمی کافر او پرچمي ته خلقي کافر وه. اوس خبره د جمهوریت او د امارات شوله. زه چې نه جمهوریت یم هلته مې نه څوک درلودل، نه ورسره ورلاړو، نه ورسره ذهنیت کې وم او نه امارات سره د 100 کلونو کې ما مرسته کړې وه، نه سنګر کې ورسره وم، نه مې شپه ورکړې وه، نه بندیخانې ته ورسره تللی یم، نه بګرام ته ورسره تللی یم. من حیث د یو محصل، من حیث د یو دکاندار، من حیث د یو کسبګر، من حیث د یو هنرمند، من حیث د یو دغه فرد افغانستان چې پر لیول باندې وي، زه څه وکړم محمد صاحب؟ یا به چوکۍ کې امارات ماته ناست وي یا به جمهوریت ماته ناست وي. کمیټه او سازمان به هم جوړېږي چې د شخصیتونو د راګرځېدلو کمیسیون. افغان زما شخصیت نه دی ولی دا پوهنتون کې چې استادان ولاړ دي چې نه جمهوریت سره په ولاړ وو نه امارات سره ولاړ وو، هغه شخصیتونه نه دي. هغه په حکومت کې د معینیت او د وزارت او د ریاست خوبونه ونه ګوري. یعنې د افغانستان کې چې هر چا قدرت و، طاقت و، زور و، وهلو، وژلو، دربولو، غربولو، سنګر ته پورته کېدلو، هغه به حکومت کوي.